السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په بینک کې نوکری کول جایز دي که ناجایز دي؟ دا دغه د آپ کے مسائل اور ان کا حل پاغي کې یوسف دیانوی صاحب او دغه شان په فتاوا فریدیه کې مفتی فرید صاحب داسې نورو ډیرو فتاواجاتو او فتوا کړې ده په دې خبره باندې چې په بینک کې اکثر یا سودی نظامی او یا پکې د شریعت نه خلاف لین دین کیږي، شریعت د اصول نه خلاف لین دین پکې کیږي. نو د دغه وجنا هغه حدیث مستدل ګرځولای دی چې نبی له صلوات والسلام مبارک فرمای چې د سود په معاملې کې د سود معاملې کوون کې د سود معاملې والا لیکون کې د سود په معاملې کې گواه کوون کې د سود د معاملې د پاره ځای مقرر کوون کې دا ټول د دې سود په ګناه کې شامل دی او په دې ټولو بلانت. نو د دغه وجه نه هغه وایي چې د سود د بانک نوکری چې دا روانه ده. اوس دی وخت کې دوه قسمه بانکونه چلیږي. یو د بانک اسلامی او بیزان بانک چې د هغوی په حق باندې دا ویل کیږي چې د دوی معاملات چې دي نو دا د شریعت موافق دي، ځکه چې د یو بانک وکیل چې دی نو دا تقی عثماني صاحب دی او د بل بانک وکیل چې دی دا منیب الرحمن صاحب دی. چونکې علما پکې داخل دي او د هغوی د نگرانۍ زیر اثر دي، داسې موږ لیدلي هم دي او کتابونه د دوی په رسالې هم لیکلي دي. انو په هغې کې که بالفرض و تقدیر داسې وه چې په دغه بانکونو کې دا نظام د شریعت موافق و چې سود پکې نه و، ناجایزه بیعه پکې نه وه، نو که په هغې کې نوکر شوي او په هغې کې نوکري کې نو ټیک ده. خو هغه بانک چې په هغې کې سودي نظام چلیده، په هغې کې مضاربت او هغه د شریعت خلاف و، په هغې کې بیع او شرا وه او هغه د شریعت د اصولو او د شریعت د نظام مخالف و، سود طرف ته تلل یا بیع فاسد طرف ته تلل، نو بیا په هغې کې نوکري کول بالکل ناروا دي او د هغې پیسې اخیستل بیا هم جایزه نه دي. دا مسله کتابونو تفصیلا لیکلې ده.